دا عاجل خبر دی خو د خوشحالۍ خبر دی. دغه نن بابوجي اعلان کړی دی چې په پاکستان کې د راتلونکو 2 میاشتو دپاره تنخواوې نشته. आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे. دا کار څنګه وشو؟ وروسته د هغې چې ایران په سعودي عربستان باندې حمله وکړه، بابوجي باید د سعودي عربستان نه دفاع کړې وه، ځکه هغو سره یې ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی و، اما بابوجي دا کار ونه که. نو دفعتا عربستان خپلې مرستې د دوی د حکومت سره پرې کړې او ویې ویل چې نور پورونه چې کوم په دوی دي هغه هم باید زر تر زر راخلاص کړي، که نه په دو باندې به سود وضع کړو. یعنی تر اوسه پورې پاکستان د سعودي عربستان په خیرات باندې چلیده، ځکه د اقتصادي اړخ نه د پاکستان مرتد فوج کې مرتدو جنرالانو پاکستان له پښو غورځولی. اوس به د دې جزا عام ولس ګوري او اوس به عام ولس د لوږې له امله یو بل سره خوري. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.